د دې ګرمۍ په موسم کې تاسو ډېرې زیاتې یخې اوبه هرګز مه څښئ، ځکه چې دا یخې اوبه تاسو ته نقصان درکوي او نقصان دا دی چې هغه ول ستاسو معدې ته لاړ شي او کله چې ستاسو معدې ته لاړ شي نو ستاسو په معده کې هغه ورکوټي رګونه کم چې معدې ته وینه راوړي کم ته چې بلډ ویزل ویل شي نو دا رګونه په دې دوران کې تنګ شي او ستاسو معدې ته په صحیح طریقه باندې وینه نه راځي او کله چې ستاسو معدې ته په صحیح طریقه باندې وینه نه راځي نو ستاسو په معده کې هغه خوراک کم چې تاسو کړی دی هغه بیا په صحیح طریقه باندې نه هضمېږي او کله چې دا خوراک په صحیح طریقه باندې نه هضمېږي نو بیا ستاسو په معده باندې درد راځي کم ته چې سټمک کرمپس ویلی شي او د دې سره ستاسو په معده باندې تاسو ته بوج هم محسوسیږي کم ته چې ډسکمفورټ او لوډ ویلی شي او دویم نقصان دا دی چې په دې دوران کې ستاسو کوم بیماري ده هغه اچانک خرابوي کم ته چې سور تروټ ویلی شي او دریم نقصان دا دی چې ستاسو غاښونه کمزوري وي نو د یخو اوبو سره ستاسو په غاښونو به اچانک درد راځي وجه د دې نه چې ستاسو غاښونه په دې دوران کې یخو اوبو ته ډېر زیات سنسیټیو وي او څلورم نقصان دا دی چې اچانک تاسو یخې اوبه وڅښئ نو هغه ستاسو په سر کې درد راولي او درد د دې وجې راولي چې ستاسو په سر کې کم برین او مازغه دی هغه په دې ټایم کې فری شي نه د واورې په شان یخېدو طرف ته را روان شي چې دا ستاسو دپاره د نقصان خبره ده نو کله هم چې تاسو اوبه څښئ نو تاسو ډېرې زیاتې یخې اوبه په دې دوران کې مه څښئ بلکې هغه اوبه چې کله په نارمل مقدار باندې راشي د یخوالي نو د هغې نه بعدې بیا